سلامونه درنښت او نیکې هیلې. ولي تندړ یم او تاسې دغه ویډیو له ولید یوټیوب چینل څخه کتلی شئ او همدارنګه له زموږ له ټولو ټولنیزو شبکو او ټویټر، ټیک ټاک او فیسبوک پاڼې څخه کتلی شئ. البته په دغه ویډیو کې درې موضوعات تعقیبوو: د اومیګا پرو اپلیکیشن په اړه وضاحت، او دویم موضوع د اومیګا پرو د اپلیکیشن لینک او ډاونلوډ، دریم موضوع د اومیګا پرو اکاونټ ذخیره او بیا پرانیستل. که چېرته تاسو دغه ویډیو له یوټیوب چینل څخه ګورئ، البته زموږ له یوټیوب چینل څخه ګورئ، نو په دغه زموږ په یوټیوب چینل کې د دغه ویډیو لاندې په د دې ویډیو په ډسکریپشن کې کولی شئ د دغه اومیګا پرو د اپلیکیشن لینک ترلاسه کړئ. خو لومړی باید د اومیګا پرو د اپلیکیشن په اړه دومره وضاحت ورکړو چې اومیګا پرو اپلیکیشن لري او دغه اپلیکیشن البته په پلی سټور کې اپلوډ شوی نه ده، او په پلی سټور کې چې کوم اپلیکیشن اپلوډ شوی ده د مدار اعتبار وړ هم نه ده، او ځینې اپلیکیشنونه جوړ شوي دي چې هغه د اومیګا پرو د ځینو مشخصو او بې ځایه اهدافو لپاره کارول کیږي. البته یو اپلیکیشن چې په اومیګا پرو لپاره جوړ شوی ده فقط د اومیګا پرو د لاګین لپاره ده، او د دې لپاره البته نه کارول کیږي چې په اومیګا پرو کې یو نوی ډیزاین جوړ کړي یا د اومیګا پرو هره برخه یو نوی ډیزاین سره جوړ کړي. یعنې اپلیکیشن جوړ شوی ده فقط د اومیګا پرو د لاګین لپاره او د اومیګا پرو د ویب سایټ سره د وصل کېدا لپاره په موبایلونو کې کارول کیږي. البته دغه اپلیکیشن په مشخص لینک څخه موږ درکوو او له هغه څخه یې ډاونلوډ کړئ او خپلو ملګرو ته یې واستوئ، او په خپلو موبایلونو کې په خپلو ځیرک ټلیفونونو کې که سامسونګ وي او که په اپل کمپنۍ والا وي کارولی شئ. نو د اومیګا پرو د اپلیکیشن لینک زه تاسو ته درکومه. البته که چېرته دغه ویډیو تاسې زموږ له یوټیوب چینل څخه ګورئ، نو زموږ یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ، او زموږ که دغه ویډیو له نورو ټولنیزو شبکو څخه ګورئ، په هغې اړوندې ویډیو سره تاسې کولی شئ د دغه اپلیکیشن د نشر لینک ترلاسه کړئ. البته دغه یوټیوب چینل څخه په دې ویډیو سره څنګ کې په ډسکریپشن کې ما لینک درکړی دی، هغه تاسې کولی شئ له هغه څخه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، چې دلته یې زه ډاونلوډوم، انسټالوم یې او بیا یې فعالوم. دغلته ډاونلوډ بیا وږم او بیا ډاونلوډ وکې کوم. ډاونلوډ البته فایل اوپن وږم، انسټال وږم او منتظر کېږم چې اومیګا پرو اپلیکیشن موږ سره انسټال شي. اپلیکیشن انسټال شو، اوپن وږو تر څو خلاص شي، او دغه د اپلیکیشن لینک شکل ده، دا یې شکل ده، او په صفحه باندې په دې ډول سره کتلی شئ، اومیګا پرو په نامه، او دغه یې لوګو ده. نو لاګین کېږو. دلته په لاګین کېدا سره لومړی په داخلېدا سره لاګین وږو. لاګین چې وکړو، لومړی هغه اکاونټونه چې مخکې له مخکې په دې اپلیکیشن کې خلاص شوي وي هغه کولی شئ تاسې په دغه موبایل کې ذخیره پرېږدئ، البته په خپله خوښه سره. که چېرته تاسې نه غوښتل کولی شئ ذخیره یې نه کړئ، کوم اکاونټونه چې دلته خلاص شوي او تاسې په خپله خوښه ذخیره پرې ایښي وي هغه به یې دایم لپاره په دغه اپلیکیشن کې ذخیره وي. البته که تاسې نه غوښتل چې ذخیره یې کړئ، نو بیا لومړي سر کې داخلېدا سره هغه ذخیره مه ورته وږئ. نو راځو هغه اکاونټونه چې موږ ذخیره کړي دلته هغه پراته دي، او کوم اکاونټ چې زه د ما خپل اکاونټ دی نوی هغه غواړو، دغلته نوی ذخیره یا چک کړو، اضافه کړو، یوزر نیم ورکوم او د خپل اکاونټ پاسورډ ورکوم. ویډیو کټ کوم چې پاسورډ واخلي، پاسورډ ورکوم دغلته، او
دغه مشخص عددونه ورکوم 2CD یو. البته دغه عددونه په هر وار لاګین کېدو کې تاسو ته بېلابېل راځي. لاګین پې وکړم او دغلته په لومړي سر داخلېدا سره د هر اکاونټ تاسو کولی سئ هغه اکاونټ چې ریممبر دغه هسې ووهئ. بیا کولی سئ دا اکاونټ تاسو سره دې موبایل کې په دې اپلیکیشن کې ذخیره پاتې سي، یعنې هر وخت پکې کولی سئ اوپن یې کړئ. یعنې که بغیر له دې څخه چې ته په دې اپلیکیشن کې ګوتې ووهې کولی سئ د دې هغه اپلیکیشن له لارې دا اکاونټ د بل چا په لاس باندې هم خلاص سي، او که نه یې ور ووهې بیا کولی سو چې دا اکاونټ ذخیره پرې نږدو. که چېرته د تاسې خپل موبایل وي او د بل چا لاسرسی ورته نه وي ریممبر وګو ځکه چې په هر ځل خلاصېدا سره اکاونټ کې موږ ته اسانۍ پیدا سي. دا د میګا پرو اعلانات دي. فارکس وګو او اپلیکیشن ته البته زموږ اکاونټ ته داخلېږو. نو کولی سو په عادي ډول سره داخل سو. البته د دې اپلیکیشن یوه ښېګڼه دا ده کله چې دې اپلیکیشن نه ووتې نو دغلته په بیا ورتګ سره که چېرته ته مخکې له مخکې لاګ آوټ سوی هم نه یې په بیا ورتګ سره بیرته خپله آی ډي پخپله لاګ آوټ کوې. البته هغه آی ډي ګانې چې دلته مخکې دوی سره ذخیره سوي او تاسو په خپله خوښه ذخیره کړې وي لکه دغه ولید لاس په نامه آی ډي اوس ما مخکې ذخیره کړه. تاسې وکتل هغوی اوس یوزر نیم او کود دواړه تیار همدلته ذخیره دي. کولی سو بیا په لاګین سره یې فقط همدا سکیوریټي ورکړو او بیا داخل شو. او همدا په عادي ډول فارکس وګو او داخلېږو او خپل کار مخته وړو. البته د دې اپلیکیشن لینک فقط له هغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ کوم چې ما درکړی ده یا موږ نشر کړی ده یا هغه ویډیو له هغه چا څخه یې ترلاسه کړئ چې هغوی سره خپله همدا اپلیکیشن په موبایل کې انسټال وي. او په پلی سټور کې نور کوم اپلیکیشنونه چې خپاره سوي دي هغوی چې ما ازمویلي دي او یا نورو ملګرو ازمویلي دي هغوی زیاتره بې ځایه اپلیکیشنونه دي او د نورو موخو لپاره کارول کېږي. البته پلی سټور کې ګورو د اومیګا پرو په نامه موږ سره مختلف اپلیکیشنونه راځي. که یې چېرته سرچ کړو اومیګا پرو، اومیګا فرو، اومیګا پیسیو، اومیګا وان ټیو چې یو شی چې دغه یو د اومیګا پرو په نامه هم ده خو د اومیګا پرو کار نه ورکوي. البته موږ تجربه کړی او دغه اپلیکیشنونه موجود نه دي. کوم لینک چې زه درکوم هماغه اپلیکیشن فقط له هغه مخصوص لینک څخه ډاونلوډ کولی سو چې هغه دغه لینک ده او د ویډیو په ډسکریپشن کې ما ورکړی ده.